که یهودان دغسې ولاکه هغه نړیوال فاحشین مردګوان دغسې ولاکه ووایي. هر چیرته هر دین ته چې لاړ سي اداب شته پکې د معاشره ده. بیا مسلمان، بیا پښتون، بیا د یو ښه قبیلې د یو ښه ولایت پورې مربوط ځان نه د سپی جوړ کړی ده. اله برو، اله مرو، اله دا، اله دا. اوس دی څه نه کوي په ټیک ټاک کې دغه وکیل له یو بلې پدرنالاتې سره په پښتو باندې بله ورځ مې یو ویډیو د ولی الله خو تا ملاتړ کړی، ما یو اخطار ورکړی، تا ویډیو شیر کړی. ګوره مبین خان یو خبره درته غواړم. تا هغه ورځ چې ته کله ټیک ټاک ته راغلی که نه، زه مخالف یم، خو منافقت مې نه دی زده. په رب مې د قسم په ژوند کې به زما په خوله باندې په ژبه باندې منافقت ونه ګوري. غلطه خبرې ته زه غلط کوم، پلارم وایي زه غلط بولم. کله چې ته میډیا ته راغلی په ټیک ټاک باندې په ځانګړي توګه یو خو دا ده چې طالب طبیعي خبره ده، ته طالب یې، د طالبانو فکر تاییدی، د طالبیزم په ذهنیت باندې، او ته ما نه زیات به دغه خبرو خلاف وای که نه. دغه کم کارونه چې په دې میډیا باندې دغه ځوانانو کول، که هغه قلیل ده که دا بل ده او که بل ده. ته چې کله ټیک ټاک ته راغلی د پر ځای چې ته د خپل د ځان نه چې ته یو جلاد رسي، ته د دین د ځکه طالبان د شریعت خبره کوي او شریعت کې خدا کړی نه ټول وایي، ته باید راغلی وای خپل ځان یو بحث دې رامنځته کړی وای، خپله په دغه مسایلو باندې غږېدلی وای. خو ته په لومړیو ورځو کې ما ولیدلی چې ته د دغه ځوانانو سره په ناسته ولاړه کې او هغوی بیګ ریسپیکټ او بیګ لف ویلی او ته ورته خوشحاله وي. ته هم هلته یا ورځ ځواک صاحب، یا ورځ په کوم آی ډي چې راغلی یم هغه بلاک هم سوله، یا ورځ له دې کثافاتیان، یا ورځ له دې خبیثانو سره راغلی یم چې زه په اصلا د ټیک ټاک په دې موضوعګانو په دې کې ما بل اډمین درلوده، زه نه پې پوهېدلم. خو ته خو په میډیا کې په دغه شي مشهوره سوې چې دا د دغه خلکو سره ناسته ولاړه کوي. نو ما چې کله دا حالت ولیدل، نو بیا چې کله تا دغه نیوکه په دوی باندې وکړه، تنقید دې وکړه او ډېر دوی ته مثلا اخطار ورکړه، ما ته بیا زور په چی شي راکړه. ځکه دلته د تاسو د طالبانو ادرس ټارګټ سو په یو موضوع کې، هلته قلیل په ګراوند کې چې هغه د سفارت کوم کسي یو خبره ورته وکړله، د هغه نه وروسته تا دا ډول تنقیدونه شروع کړل. که تا د هغه نه مخکې دغه ډول خبرې په دوی باندې کړي وای، دوی د ټارګټ کړي وای، په دوی باندې دوی په کړنو غږېدلی وای، هر ورځ په دوی باندې غږېدلی وای، بیا به د تا په دې خبرې باندې ما په کوم جرأت خبرې کړي وای. زه خو هلته ځکه وځورېدم چې خو خیر به هر حال مونږ ته ځوانانو ته ټولو ته دا په کار ده چې دغه کوم ګفټینګ چې تا کوئ، که ماته کې که اسیب ته کې که هر چاته کې، اول زه درته مې کوه دغه پیسې دې ولېږه. دا نیم ټیک ټاک کټ کوي، نیم یو کټ کوي، په زرو کې 100 روپۍ نه رسیږي. نو دا د نغدې کور ته ولېږه، خپلې مورجانې ته دې ولېږه، خور ته دې ولېږه، فامیل کې به د یو څوک غریبان وي. که ته لاس ورځې ګفټینګونه کې دا خلک په خپله له دغه شي لاس اخلي. دوی اوس د دې دپاره دا د دوی بزنس جوړ سوی ده. دا نه وکیل پرېږدي، نه یې قلیل پرېږدي، نه یې ولی الله پرېږدي، دا یې د آمدانو یوه ذریعه جوړه سوې. دوی نه کاروبار کوی سي، نه یې کوي، نه د کاروبار دی. نو که چېرته موږ او تاسو په خپله لاس په کار شو، واژنو یې نه، وهو یې نه، ټکوو یې نه، اخطار نه ورکړو، راځه سر له ننه تعهد وکړو چې ورځو لایف کې هم کینو، خو یوه سره کاسیر هم نه ورکړو، دا خپلې مور ته لیږو، دا خپل کلي ته لیږو، دا خپل یو غریب همسایه ته ورکوو. نو تاسو فکر وکړئ چې دلته به تاسو ښه خدمات کړی وي، که دلته چې ته ګفټینګ کې اله د ما میچ ده او راشه او زمریان وولئ، ولې درته وولم؟ ولې دا خپل ایمالولي نه درته مثال هغه کوم چې ته خاورې ورکوئ دې خبیثانو ته. کومه ورځ تاسو ته هم دوی زمري در ویستلي دا شټاران د ګیمونو، کومه ورځ کوم کس ته زمری ویستلی، زمری د تاسو سر وخوري. خلکو ته زمري ولې کور ته وزه نه ولې، یوه وزه کور ته ووله، یو پسه ووله چې هلته د مور خویندې وخوري، تاندره مو وهه. نو دغه شاید ځواک صاحب الله سړی څه زه درته وایم که نه، دا په ټولنه کې د موږ مخکې زه یو ساعت په دې غږېدلم چې د موږ په ټولنه کې مسؤلیتونه څه شی دي. یو فرد د یو وګړي په صفت زما مسؤلیت څه شی ده؟ که زه د خپل مسؤلیت ته په واقعي معنا باندې د ټولنې په وړاندې مې، د خلکو په وړاندې مې، د وطن په وړاندې مې زه په واقعي معنا باندې زه ودرېږم، زه مطمئن یم چې نور ځوانان هم همدغسې وکړي، ټولنه ابادېږي، ټولنه اصلاح کېږي. وروره
په وچ لاس باندې ټولنه بربادۍ طرف ته روان ده. د دې پر ځای چې د وطن ځوانان راپاسېږي د دغه کړنو مخه ونیسي، دغه ډول خبرو مخه ونیسي، او بیا خو د خدای ظالمانو اسلام په یو بغل کې پرېږدي، اسلام په یو څنګ کې پرېږدي. تاسو پښتونولي لږ وګورئ، په پښتو کې د اسلام نه مخکې دغه د موږ د پښتو قوانین څومره سخت ول. موږ پښتانه په کوم ډول ژوند کوو، د موږ معیارونه چې شی ول، سټنډرډونه مو چې شی ول، هغه ټول اوس پرېږي په کوم ډول چې دا ټکي د دوی د خولې نه راوځي، د الفاظ چې د دوی د خولې نه راوځي، والله په بله کمې دا پیرزوی چې زما په کور کې د ما د کور سپی لا واوري چې انسان خو یې ولا که یهودان دغسې، ولا که هغه نړیوال فاحشین مردګوان دغسې، ولا که وایي هغه آداب د معاشرې دا په هر دین کې سته. دغه بیادبي خو هر چیرته هر دین ته چې لاړ سي آداب سته پکې د معاشره ده. بیا مسلمان، بیا پښتون، بیا د یو ښه قبیلې د یو ښه ولایت پورې مربوط ځان د سپی جوړ کړی ده، اله برو، اله مرو، اله دا، اله دا. اوس دی څه نه کوي په ټیک ټاک کې دغه وکیل له یو بل پدرنالات سره په پښتو باندې بل ورځ مې یو ویډیو ولید، قسم مې دی په خدای زه حیران پاتې سولم چې یو مونږ په خپل کور کې چې عمر مو دومره زیات ده، ولاکه له خپلې مېرمنې سره دغسې خبرې کوای سو لکه دا دوی چې کوي. او دا راسه وروره بیا دی وایي دا د ما له خپله ژبه ځي. وروره زه هم پوهېږم چې تا له ژبه ځي، تندر وهلی کور ته یې ولېږه. دغه مردګوان پاک کوي له دې ټیک ټاک نه، لرې کوي. ته ګفټنګ مه ورته کوه، ته لایف مه ګوره، ته ورور بله یو سنټ ورته مه لېږه، یو سنټ خپله دا ختمېږي. 1,00,000 کسان ورته کښېنوي، خو ته ورته خیرات مه ورکوه. د خیرات درېغه چې سبا نه بله ورځ چا سره نه پوهېږم ګیم ده او مخکې له مخکې اعلانونه دي کوم عرب سره، اوهو دغه د حال ده راسه که تودې دلته یو هیکار پیدا سوی داسې ښه د ایډیانې بندولې، هغه خردجاله مرک سو. هغه دروغ و که نه، همغه کس چې ټول په ساعت همغه دروغجن کې واسې وروره ګله یو اوازه ګډه ټول دروغ واسې خلکو ورخطا کړي. زه خو ټولې کیسې نه خبر یم. بیا خبره چی شی ولا تا ته زر کسه کیني، هغه ته لا زره کیني. وروره دا کېناستل مهمه نه ده، ولا دا ما حساب دا شروع کړو غر و بر دا به ما ته زه به تا ته 15,000 کسان ځای که د سړیتوب خبره کوو ولا که 1500 کېږي. مقصد تم دې ورځو کې د راځي افغانستان ته وروره موږ درته په تامه یاره بیخي کیسه دې خرابه کړله. بله ورځ خو چا ویلې اکاونټ جوړ کړو 15 میلیونه ډالر به یې پکې 100 میلیونه ډالر به یې تام خسار ورته ښوده چې خوشحاله وې. قرآن دې خدای دا یو خبره زما واوره خدای کسره کاسیره در کې چې ویلې $1,000 زه درکوم، ما دومره ډیزاین ده. یو شی زه تاته وایم کاش کې د $1,000 والا زه وې کمې کومه ورځ درته ځینې خبرې وکړلې. دا بیا داسې ځوانانو روزه او پانتون جوړ که سپین ږیری کوي دي وروره. یوه خبر درته کومه چې وروره ګله زه تی ملا صاحب داسې پاخه اړولي دي په دې شیونو قرآن د خدای کوي ولاکې مونځ خوځوي سختې پاخه اړولي داسې قوي کارونه کوي. باور وکړه زه د دوی دا پروګرامونو ته ګورم، د زرګونو کالو پروګرامونه روان کړي دي. یاره ګوره زه درته یو خبره وکړم ښه، تاسې ځانونه ستړي کوئ. نه زه خو ځان نه ستړی کوم، زه خو رواج راځم ولس ته غږېږم. خو ته وایې که 15 ساعته مې واټساپ کې لګېږي، دومره مې ده کې لګېږي، زه راځم دغلته آصف سره 2 دقیقې غورې کوم بېرته ځم. که رئیس جمهور سوم که نه سولم وروره قیصه کې هم نه. یو خبره درته وکړم، یو خو دا د ولس خبرې دي چې ما ته دغسې دا لقبونه کاروي ولسمشر او دا خو د ولس خبرې دي. داسې دا تندی داسې خلاص دا ولسمشر درته وایي. قرآن که په دغه چوکۍ کېناسته چې زه ژوندی وم یا به راځې د ما د غواګانو فارم ته ما سره به شریکېږې او یا افغانستان در باندې سره کاسي راسه. ولسمشري نسته، پاخه ملا صاحبان اړولي. بدبختي په چی کې ده چې ما په ژوند کې هغه لور مې هغه مې هم نه ده چلولی، نو زه به د تا غویان څنګه ساتم؟ زده کوو یې در تمام ولاکه زده و دا مجبوریت یې سړي ته زده کوي. ته خالي راسه دلته به منیجر یې مجبوره یم چې زه داسې کار وکړم. څه وایې؟ نه ولې مجبوریت نسته تر څو به ته پر دې هېواد ملا صاحب خو نه ځي. تا خو چې لایف ته راسو قسم د دې غوا له کونې نه خواته نه وځي، پرېږده دا غوا هی چېرته لاړ سمه نو دا د غوا کونه بلې موضوع در سره غواړم وغږېږم چې د ملا صاحب کیسه هم تر دې هغه واشنګټنه پورې نښتې ده. دا هغه ورځ ما خبره وکړه ټرامپ آرامي به بیا سترګې براګې نه کړي، خوشحاله خو ډېرې ورته 2 حالته درته زه بیانوم. بیا زما دا خبرې واوره او که چېرته مې دا خبرې غلطې وي بیا وایي حسیبه. یوه خبر درته کوم که ټرامپ کامیابه سو
د مونږ د عذر د لوګار هیڅ شرط به نه خرابه ګوره زه ته څه وایم دوه حالت دي دا د 3000 کسان نازي ښه واورئ د ټرمپ چې کوم ټیم ده د ټرمپ چې کومه پالیسي ده هغه د افغانستان په وړاندې هغه ګوره د خپلې خپلې خبرې دی چې کله ما هغه سره خبرې وکړلې برادر سره ملا برادر سره نو ورته مې ویل چې یو امریکای بل په دغه ووژل سو بیا به زه سره حساب کتاب کوم مګر دیار لسم بیا ورته ووژل لار سره شکه مولا که د امریکای په شکړې ته خو امریکای وژل خې د 2013 ما وژل کې چې اشفاق کسه چې ما ځوندنی ولیو او لاندې کړې مې زه مجبور اسې هغه ویډیو تاسو کوم دومره مزلي دی والله هیڅ نه دا راوړ دا ویډیو راوړ چې 2013 نه خو دا ویډیو ما ته یې شي دی وسم تندرخانه کې شي دی کلمې ملمیم ته استلې وې وچکړې وګورئ سر د امریکا پالیسی خصوصا د ټرمپ د ټیم پالیسی د افغانستان په وړاندې معلومه ده او زه یو خبره درته وکم دلته د 4000 کسان نازي دوی په فکر کې چې د حسیب نو ولې تر ټرمپ ته د خوشاله زه ټرمپ ته نیم خوشاله زه هیڅ خارجي ته نیم خوشاله چې زما په وطن کې په حقیقت دي هیڅ خارجي او په یو شی باندې بیا باور لرم د سپویګم چې ټرمپ لغمانای د زکه د سپی ولاړ وګورئ خو د یو شي طرفدار یم که اسرائیل ما سره اړیکې جوړوي او د پنجاب په مخ کې را سره ودرېږي زور سره اړیکې جوړ دا یو شی باید معلوم وي که اسرائیل افغانستان له دولت سره اړیکې جوړوي او په پنجاب په مقابل کې را سره ودرېږي ما د یو خپلواک هیواد ځینې جوړېږم او د پنجاب په مخ کې مې ودرېږي 100% غلطه خبره ده اسی به دا غلطه خبره ده ځینې مواردو کې عقیده مهمه ده که نه اسرائیل دومره نه رانه نه د اسرائیل یعنې امریکا د اسرائیل د امریکا پالیسي دا وګوره دا د هغه ورځې د تاسې د هغه څه ویلې دا څنګه خبرې دي دا غلطه خبره ده تاسو غلط تعبیر مته کوئ اسرائیل یعنې امریکا یعنې اسرائیل ګوره ته د ډاکټر صاحب خبرې کوي هغه د اسرائیلو په وړاندې د افغانستان پالیسي ښودلې ده موږ اسرائیل سره جګړه لرو نو درېږه زه تاته په قرآن کې د یهودو په باره کې څه راغلي دي مبین هغه